بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو. ګرانو کتونکو نن موږ تاسو سره داسې خبره شیر کوو که تاسو خیال کړئ موږ خلک په ژوندګۍ باندې د مور پلار قدر ونه کړی شو او اکثر بیا موږ لاړ شو درې ته د هغه قبر ته ناست یار ماته مې دا پلار ډېر ګران و ماته مې دا مور ډېره ګرانه و چړه فریاد کوو او خلکو ته یو دا ښه چې یار ګنې واقعي چې زه دا مور پلار پسې مړ کېږم یا دا کېږم یا دا کېږم حالانکې که سوچ وکړي دا مور پلار هم د دې بچو د لاسه خاپتلي او وړۍ ته ټکېدلي نو ولې موږ داسې کوو بیا تر اخر تر کومه پورې به داسې کوو ما ډېر خلک داسې کتلي دي چې یار زما مور ما شو کور مې وران شو زما دو شو خو حالانکې که وګورې نو د دې خلکو د وجې نه دا مور پلار تلي او بیا هغې ته جاړې قبر ته ژړا فریدونه کوي نو په دغه هکله به موږ تاسو ته یو ځوان میلاو چې هغه وګورئ تاسو چې حقیقت کې هغه نن د دغې خبرې کمې محسوسوي چې زما یو مور چې هغې زما له کومه مینه راکوله او کومه خواري ما سره کړې ده نو دغه خبرو نن ماته احساس کېږي نو نن به موږ هغه ځوان نه څو تپوسونه کوو راځئ تاسو موږ سره اوسئ. روجان السلام علیکم. وعلیکم السلام. وروره موږ اکثر ګورو چې ته دې درې ته بار بار راځي او دلته د قبر ته ناست یې جړا فریاد کې نو د دې نه خو سیسم نه جوړېږي چې تا ته اوس څه محسوسېږي که څنګه؟ یاره جبه زه به تاسو ته څه ووایم مور وي بېشکه مونږ خو په ژوندون باندې مور ته سپک نظرې جنګ جګړې لانجې کونجې بس نشم خیلی ته اوس ته زړه جینو نشم خیلی درته زړه چې د مور نه پس سړی څنګه ژوند شي څنګه تیریږي ژوند خلک وایي که نه چې مور لاړه شي کور وران شي کور نه بلکل دنیا د بچي ورانه شي دنیا زما مور نشته ما نه تپوس وکړه ما نه چې د مور څومره درد دی د مور څومره خوږ دی د مشرانو خبره که نه وی کور ته جرانه نوځي مور رنګ ته ګوري او ښځې څنګ ته ګوري نو لکه مونږ اوس هغه د مور کمې ډېر کافي محسوسوو ډېر زیات کافي محسوسوو د مور کمې ښه نو مطلب تا ته اوس احساس کېږي نو ته د کتونکو ته څه ویل غواړې د مور په هکله باندې؟ کتونکو ته به زه صرف همدا ووایم صرف همدا چې د الله او د نبي خاطر وکوئ د مور پلار ډېر زیات قدر کوي ډېر زیات د چا چې نشته ته لاړ شه وګوره تپوس وکړه اوس هم د ماښام روټۍ خپلو اوښکو سرې خوري د دې نو څه مطلب شو غریبه دا د خاورو لاندې پرته ده بلکل او زه راځم وایي مورې چې ته ژوندی وې ما به داسې کړي وایي مورې چې ته ژوندی وې ما به هغسې کړو ولې یار ولې مونږ په ژوند باندې ولې مور له عزت دومره نه ورکو د مرګ نه پس راځو دلته کې ویر غوغا راغشتي خدایه ما به داسې کړي خدایه ما به هغسې کړي د خدای او د نبي خاطر وکړئ د الله او د نبي خاطر وکړئ د مور پلار قدر کوئ ډېر زیات د مور پلار قدر کوئ مور چې نی که نه بچي هیڅ چیز هم نه دی. مشر یو تپوس درنه کومه اوس خو به تا ته د ځان پته به دې لګېدلې یا چې ستا مور به څه ټایم ته رالې د روټۍ د چیو تپوس به یې کول نو آیا تا چې واده کړی تر تا نه ښځې دا تپوس کړی چې ناوخته رالې چې روټۍ دې خوړلې ده که نه؟ بلکل نه هغه صرف او صرف د مور هستي ده چې خپل بچي ته پته مئ زما دا د جګیره کې سپین لګېدلي دي ماشاءالله خو زه ته اوس سمجي قسم درته خورم په دې خبره قسم درته خورم په حق سچ ځای کې ولاړ یم زما والده دی الله پاک وبخي د سره د خپلې سې خاورو سره د ټولو مسلمانانو زما والده به زه به چې د شپې په یوه بجه م راغمه دی به زما د خپو ټنګ واورېدو دی به ویل بچیا روټۍ څنګه چللې روټۍ مې دله ایښې ده دا ښځې مزې نه کوي تپوس مور یار مطلب دا چې تا ته نن احساس کېږي ته په خپلو کړو شرمنده پېمانه ښه برابر خپېمانه یم او د ټولو کتونکو ته زه صرف دا ویم مور داسې ده که نه داسې لکه چې تا په جاله کې د خاورونی د واړه بچي ني بلکل دا په دې جاله کې ناست یو کافر انسان راشو په داسې شیز دا جاله ولیږه نه چې دا بچي داسې دانه وانه لاړ شي دکه حال د مور د تلو نه پس د هر چا دی بهرحال بیا هم درته یم چې د خدای او د نبي په خاطر باندې د مور پلار قدر ډیر زیات قدر وکړي ډیر زیات د مرګ نه پس ګوره اسې فضول ابستې ده دا ورپسې ما دیګ پوخ کو دا ورپسې ما پیسې ورکې په جون ولې نه بلکل په جون ولې نه کېده بلکل ګرانو کتونکو د دې روډ په خبرو کې ډېر سبق دی خو که چا پې عمل وکړم ځکه حقیقت خبره ده چې موږ بیا کله زموږ مور پلار لاړ شي د دنیا نه نو یو وي مور پسې دیګ پوخ کو څوک وي موله کپن کړی بیا د کپن په پیسو باندې
لس ورځې پس په تقسیم جګړې چې یار دا کفن ولا مار وړې کفن موږ سره بیا دومره قدر نه چې یار حقیقت کې د مور موږ د پاره سکړي د پلار موږ د پاره سکړي بیا ټول خبرې موږ شاته کو خپل د 100 روپو د لالچ د پاره بیا موږ خپل رورولي هغه د کور نورم تسنس کو نو مهرباني وکړئ ګرانو کتونکو څومره ورونو زموږ دا ویډیو ګوري نو مهرباني وکړئ مخکې شیر کړئ او په دې خبرو باندې عمل وکړئ والسلام.